بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری متا سره دی پنتون لخونه. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ ځان ته یو کمپیوټر واخلئ. که چېرته تاسو د کمپیوټر ساینس محصل یاستئ او غواړئ ځان ته د خپل درسونو لپاره د خپل ډیولپمنټ لپاره یا د خپل کوډینګ لپاره غواړئ چې کمپیوټر واخلئ، د کوم شرایط یا کوم پوینټونه دي چې هغه نظر کې ونیسئ او لاړ شئ ځان ته یو کمپیوټر واخلئ. یا که چېرته تاسو بل رشته وایي، مثال تاسو طب وایي، حقوق وایي یا تجارت وایي، صرف تاسو غواړئ چې د سلایډونو د پلی کولو لپاره یا د افیس اټومیشن یا د افیس برنامې د کارولو لپاره ځان ته یو کمپیوټر اخلئ، نو تاسو کوم ډول کمپیوټر ځان ته واخلئ. یا تاسو غواړئ ګیمینګ وکړئ، گیم کار کوئ، غواړئ چې ګیمینګ لپاره ځان ته یو کمپیوټر واخلئ. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل مشخص هدف لپاره ځان ته کمپیوټر بازار نه راواخلئ. تاسو ته ما په دغه ویډیو کې بعضې پوینټونه نوټ کړي چې تاسو ته وایم چې کوم پوینټونه تاسو باید نظر کې ونیسئ او ځان ته بیا کمپیوټر خوښ کړئ. اول خو خپل پرپس هدف معلوم کړئ چې کوم هدف لپاره تاسو کمپیوټر اخلئ. مثال چېرته تاسو پروګرامر یاستئ نو تاسو هدف دا دی چې زه پروګرامر یم، خپل پروګرامینګ لپاره غواړم چې کوډینګ وکړم، دې لپاره یو کمپیوټر اخلم. که چېرته تاسو ګرافیک ډیزاینر یاستئ نو خپل د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره چې کوم کمپیوټرونو ریلیټډ دي یا بازار کې پیدا کیږي هغې لپاره ځان ته کمپیوټر واخلئ. یا که چېرته تاسو یو محصل یاستئ، څنګه چې تاسو ته ما ویل چې هر رشته چې وایي، مثال حقوق وایي، تجارت وایي یا طب وایي، د دې خپل د سلایډونو جوړولو لپاره، خپل د بعضې کتابونو لوستلو لپاره، د ویډیوګانو پلی کولو لپاره، د عکسونو د پلی کولو لپاره تاسو غواړئ ځان ته کمپیوټر واخلئ. نو د دغه هدفونو لپاره تاسو کولی شئ چې خپل هدف وټاکئ او همغه هدف لپاره ځان ته کمپیوټر واخلئ. بل چې دی دوستانو، خپل پیسې ځان ته مشخص کړئ. مثال بازار کې که چېرته زه زما ځان ته کمپیوټر اخلم د کمپیوټر ساینس لپاره، نو د کمپیوټر ساینس لپاره خو فکر وکړئ چې د 50,000 افغانیو باندې هم کمپیوټر کېږي، 70,000 باندې هم کېږي، 1 لک پورې هم کېږي او تر 2 لک او 3 لک پورې هم کمپیوټر کېږي. خپل جیب ته وګورئ، خپل هغه بجټ چې مشخص کړی د کمپیوټر لپاره هغه مشخص کړي، د هغه بجټ مطابق ځان ته بیا کمپیوټر واخلئ. د هدف او د بجټ مشخص کولو نه پس اول شی چې مهم دی دوستانو، ستاسو کمپیوټر ته چې تاسو ځان د کمپیوټر اخلئ دغه پروسیسر دی. پروسیسر چې دی دوستانو، سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ یونټ چې ورته وایي یا د کمپیوټر مغز چې ورته وایي، نو دغه په کمپیوټر کې ډېر مهم دی. که چېرته زه راځم دوستانو، زه غواړم چې د طب پوهنځي کې زه درس وایم، د طب پوهنځي لپاره ځان ته یو کمپیوټر واخلم. نو که چېرته ما سره بجټ زیاتی نو زه کولی شم چې هایر پروسیسر واخلم. مثال بازار کې نن سبا چې پروسیسرونه پیدا کېږي د انټل ریلیټډ یا د انټل کمپنۍ چې پیدا کېږي هغه کورای 3 دی، کورای 5 دی، کورای 7 دی او کورای 9 دی. او بل پروسیسرونه په بازار کې چې پیدا کېږي د ایم ډي دی چې هغه رایزن 3 راځي، رایزن 5 راځي، رایزن 7 راځي او کېدای شي نوي ورژنونه نور هم بازار ته نن سبا راغلي وي. اوس زه غواړم چې د طب پوهنځي لپاره ځان ته یو کمپیوټر واخلم. دغه پروسیسر بیا څومره وي؟ د طب د پوهنځي لپاره یو محصل لپاره چې هغه غواړي خپل سلایډونه پلی کړي یا ویډیوګانې پلی کړي یا عکسونه وګوري، نو کولی شي چې کورای 3 واخلي. د پروسیسر د انتخاب نه پس دوستانو، د پروسیسر چې کوم جنریشن دی هغه جنریشن مهم دی. مثال کوم جنریشن چې پورت دی دوستانو، د هماغه پروسیسر پرفارمنس یا کارکردګي چې دا هم پورته وي. نن سبا چې په بازار کې دلته په کابل کې عموما کوم کمپیوټرونه چې پیدا کېږي، 3م جنریشن نه نیولې تر 11م جنریشن پورې بازار کې پیدا کېږي. 3م جنریشن چې دی نسبت د 4م جنریشن نه کارکردګي چې دی سلو دی، ولیکن 11م چې دی د ټولو نه پورته دی. بل شی چې دی دوستانو، څنګه چې تاسو ته ما ویل تاسو خپل دغه بجټ چې دی هغه تاسو مشخص کوئ. زه اوس غواړم دوستانو چې د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره ځان ته یو کمپیوټر خوښ کړم. ما لپاره کوم پروسیسر پکار دی؟ څنګه چې تاسو ته ما ویل چې تاسو خپل بجټ ته وګورئ، نو زما لپاره چې د کورای 5 هم کار کوي او کورای 7 هم کار کوي او کورای 9 هم کار کوي. که چېرته ما سره پیسې زیاتې وي نو زه کولی شم چې کورای 9 سایټ ته لاړ شم. که چېرته د کورای 9 را سره بجټ نه نو کولی شم کورای 7 ته راشم، چې هم د کورای 7 هم چې نو بیا کورای 5 ما ته مناسب دی. د څنګه چې ما کور یا پروسیسر ما انتخاب کړو دوستانو، د دې جنریشن هم ماته مهم دی. بعضې اپلیکیشنونه چې دي، بعضې سافټویرونه چې دي، هغه د کمپیوټر چې کوم یا د پروسیسر چې کوم جنریشن هغه کې کار نه کوي. مثال زه غواړم د ګرافیک ډیزاینینګ فوټوشاپ چې کوم CC
2022م ورژن چې د هغه خپل په کمپیوټر کې انسټال کوم. د دې د ریکوایرمنت لپاره یا مهم شی چې د کله چې د کمپیوټر ته انسټالوم نو دا په وینډوز 7 کې کار نه کوي دوستانو. د دې لپاره ماته ضرور ده چې وینډوز 10 ورته ولرم. نن سبا چې د وینډوز 7 چې کوم سپورټ دی دوستانو دا سپورټ هم تاسو ته نه ورکوي مایکروسافټ، بل چې دی دوستانو دا ایکسپایر شوی. نو ما لپاره ضرور دی دوستانو چې زه وینډوز 10 د فوټوشاپ لپاره باید ولرم. د دې لپاره دوستانو ضرور دی چې زه څه ناڅه د پروسیسر چې کوم جنریشن دی هغه پورته واخلم. نو بهتره دا دی دوستانو چې زه 6م جنریشن یا 5م جنریشن یا د دې نه پورته زما پروسیسر چې وي دغه جنریشن باید وي. کېدای شي تاسو ته دا سوال پیدا شي دوستانو چې انټل پروسیسر ښه دی یا ام ډي پروسیسر ښه دی. نو دا خو ویلی نشو دوستانو چې انټل ښه دی یا ام ډي ښه دی، خو عموما نن سبا چې په افغانستان کې پیدا کېږي د انټل پروسیسرونه چې دي په بازار کې زیات دی. او بل چې دی دوستانو دغه انټل چې دی د دې کمپیټیبلیټي ښه دی او پرایس چې دی نسبت ام ډي ته چې دی ښه دی. او بل دا دی چې دا پاور یا د هیټ چې دی ګرمایش چې دی دا نن نسبت ام ډي نه چې دی دا لږ تولیدوي. مثال زه غواړم که چېرته ننګرهار کې ژوند کوم او هلته ګرمي نو دې لپاره چې زه غواړم ځان ته کمپیوټر واخلم او هغه کمپیوټر هم چې د خپل ګرافیک ډیزاینینګ لپاره یوز کوم، که چېرته زه بیا ام ډي پروسیسر ولرم نو ننګرهار چون هوا ګرم دی کېدای شي زما کمپیوټر بار بار ګرم شي او خپل پرفارمنس چې کوم حد پورې دی چې هغه په صحیح توګه باندې اجرا کړي کېدای شي هغه ونشي کولی چې خپل دغه پرفارمنس مخې ته یا سرته ویسي. د پروسیسر نه بعد چې دی دوستانو تاسو چې عموما دکاندار ته ځئ تاسو نه پوښتنه کوي چې کوم ماډل کمپیوټر اخلئ. د پروسیسر نه بعد چې دی تاسو ته مهم شی چې دی ریم دی. دغه ریمونه چې دي دوستانو په بازار کې چې دی مختلف اندازو باندې پیدا کېږي. مثال 4 GB پیدا کېږي، 14 GB دی، 32 GB دی، 50 GB دی او دې نه پورته چې دی 130 GB باندې پیدا کېږي. مثال که چېرته تاسو غواړئ دوستانو د کمپیوټر ساینس د پروګرامینګ لپاره ځان ته کمپیوټر واخلي نو تاسو ته بهتره مناسبه دا دی دوستانو چې 14 GB ریم ولري بهتره ده. او که چېرته 8 GB ریم هم ولري نو ستاسو کارونه چې دي تر یو حده پورې مخې ته وړلی شي، یعنې مناسب دی، خو که چېرته 14 GB بهتره دی. او یو نفر غواړي چې د طب پوهنځي لپاره د ویډیوګانو د سلایډونو پلی کولو لپاره ځان ته کمپیوټر واخلي نو دې لپاره چې دی 4 هم کار کوي ښه دی، مناسب دی، کار کوي ورته. او که چېرته 6 خو بهتره ده او که چېرته 8 بیا بیخي بهتر دی ورته. بل چې دی دوستانو بل مهم شی چې په ریمونو کې چې دی دوستانو DDR3 دی، DDR4 دی او DDR5 دی. که چېرته تاسو ځان ته مثال لپټاپ اخلئ یا کمپیوټر ډیسکټاپ اخلئ نو کوشش دې ته وکړئ چې کوم نوې ورژنونه دي، کوم نوې ورژن چې بازار ته راغلی هغه ریمونه ځان ته انتخاب کړئ. مثال کوشش وکړئ چې ځان ته کمپیوټر اخلئ نو DDR4 باید سپورټ وکړي یا DDR5 چې دی یا 5 چې دی هغه باید ستاسو کمپیوټر چې دی هغه سپورټ وکړي. ځکه DDR3 چې دی هغه پخوانی ماډلونه دي او DDR4 چې دی او DDR5 چې دی دا نوې ورژنونه بازار کې چې نن سبا دي دغه رایج یا مروج دی. بل شی چې په ریم کې مهم دی دوستانو هغه RPM دی. RPM څه معنا کوي؟ روټیشن پر منټ. څنګه چې تاسو ته ما ویل چې مهم شی په کمپیوټر کې چې دی پروسیسر دی هغې نه بعد چې دی ریم دی. د ریم وظیفه چې دی دوستانو د ډیټا انتقال دا پر غاړه لري. مثال یو کس دی که تاسو ته ساده مثال زه درکړم، فکر وکړئ یو واده ته تاسو لاړئ، هغه واده کې تاسو غواړئ چې کار وکړئ. که چېرته یو نفر دی غواړي چې میلمنو ته ډوډۍ ورکړي، فکر وکړئ چې اتاق کې دی فکر وکړئ چې اتاق کې یو 50 کسان میلمانه ناست دي، تاسو غواړئ چې دې ته ډوډۍ ورکړئ. یو نفر که چېرته دغه غوریګانې چې دي دا غواړي چې دغه میلمنو ته ورسوي. که چېرته یو نفر دا یو نفر راځي طعام یا غذا چې روډۍ دی هغه میلمنو ته نو څومره وخت لګي؟ که چېرته فکر وکړي دغه 2 کسه شي، 4 کسه شي مثال یا 10 کسه شي نو د 10 کسان مثال لاس په لاس شي، هر غذا یا هر غوری چې دی یو په یو لاس ته ورکوي او دغه کوټې ته رسي نو څومره وخت به دا ونیسي؟ کېدای شي که چېرته یو کس یې هغه 10 دقیقې وخت ونیسي یا 15 دقیقې وخت ونیسي او که چېرته همدغه کسان 10 کسان شي نو امکانات شته چې په 3 دقیقو کې یا په 1 دقیقه کې دغه ټول اتاق ته چې دی میلمنو ته ډوډۍ ورکړي. نو کله چې تاسو خپل ریم انتخاب کو د ریم په پوښ کې چې دی دوستانو دغه RPM چې دی دا لیکل شوي. د کوم ریم RPM چې هغه پورته وي همغه ریم دغه پرفارمنس دغه کارکردګي چې دی هغه تیزي. مثال بازار کې چې دی 450,000 RPM ریمونه مشته او 250,000 RPM ریمونه شته او کېدای شي دې نه پورته هم وي
نو تاسو کولی شئ چې کله ریم اخلئ بیا خپل همغه دکاندار ته ووایئ چې دغه آر پی ایم چې څومره سیوا وي یا زیات وي نو همغه ریم تاسو ورته انتخاب کړئ. د ریم د انتخابولو نه پس چې دی تاسو ته مهم شی چې دی هارډ ډیسک دی. نن سبا په بازار کې چې دی دوستانو دوه قسمه هارډ ډیسکونه چې دي اویلیبل یا موجود دي. یو ایچ ډي ډي ورته وایي او بل چې دی اس اس ډي ورته وایي. دغه ایچ ډي چې دی دغه پخوانی خیال دی که چېرته تاسو فکر کړی په ډیسکټاپونو کې دغه غټ غټ هارډ ډیسکونه چې دي دا هارډ ډرایو دی، یا که چېرته تاسو فکر کړی په کمپیوټرونو کې چې دی د کمپیوټرونو په دریم جنریشن، څلورم جنریشن، پنځم جنریشن کې بازار کې چې دی عموما کله کمپیوټرونه بهر نه راتله د دې هارډ ډیسکونه چې وو هغه ایچ ډي ډي وو. نو که چېرته تاسو غواړئ دوستانو ځان ته کمپیوټر واخلئ نو د اس اس ډي چې دی پرفارمنس یا کارکردګي چې دی نسبت ایچ ډي یا هارډ ډرایو ته چې دی پورته ده. مثال فکر وکړئ 10 MB نه تر 150 MB چې دی هغه پر سیکنډ چې دی ایچ ډي ډي تاسو ته کاپي کولی شي، لیکن څه چې دی اس اس ډي چې دی تر 1500 MB پورې تاسو ته په یو سیکنډ کې چې دی هغه کاپي کوي. اوس مثال د دې تر راځم دوستانو چې د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره غواړم چې ځان ته یو کمپیوټر واخلم، نو ماته مناسب دا دی دوستانو که چېرته زه غواړم چې زما کمپیوټر چې دی فاست یا تیز راته کار وکړي، څنګه چې پروسیسر دا شیان ما انتخاب کړ، ورته ریمونه مې ورته انتخاب کړ، نو غواړم چې هارډ ډیسک ورته انتخاب کړم. که چېرته ما سره پیسې وي نو بهتره دا دی چې خپل کمپیوټر لپاره یو اس اس ډي واخلم چې هغه 512 یا 1000 GB یعنی 1040 کوم جی بي دی هغه ځان ته واخلم. که مثال ما سره پیسې نه وي نو زه کولی شم چې بعضې کمپیوټران چې دي دوستانو هغه هم ایچ ډي چې دی هغه هم سپورټ کوي او اس اس ډي هم سپورټ کوي. همدارنګه لپټاپونو کې مشته او هم په ډیسکټاپونو کې مشته. که چېرته ما سره پیسې نه نو زه کولی شم چې 128 GB چې دی د وینډوز او د خپل ګرافیک سافټویرونو لپاره چې فوټوشاپ، ایلسټریټر، ان ډیزاین دی یا کېدای شي چې بعضې ویډیو ایډیټینګ سافټویرونه هغې لپاره زه غواړم چې اس اس ډي واخلم او باقي ډیټا چې زما ډیټا دی غواړم چې هغه زه پکې کاپي کړم، نو زه کولی شم چې ایچ ډي ورته واخلم تر څو دغه بجټ چې ما سره دی چون زما بجټ نه پوره کېږي چې زه 1000 GB هارډ ډیسک اس اس ډي ځان ته واخلم، نو بهتره دا دی چې د وینډوز او د اپلیکیشن سافټویرونو لپاره اس اس ډي واخلم او نور باقي ډیټا لپاره چې د ماته ایزیلی چې دی هغه کار ورکوي. د هارډ ډیسک د نیول نه پس بل شی مهم چې تاسو ته دی دوستانو ګرافیک دی. کله چې تاسو ځئ دکاندار ته وایي چې زه غواړم ګیمینګ وکړم، یعنی زه ګیمر یم، خپل گیم د څه لپاره غواړئ چې ځان ته ګرافیک کارت خوښ کړئ. په بازار کې چې دی دوستانو نن سبا چې د تقریبا 3 ډوله دغه ګرافیک کارډونه چې دي هغه اویلیبل دي. یو خو د انټل د کمپنۍ دی چې هغه شیرډ هغه تیار راځي د لپټاپونو سره د انټل د پروسیسر د کمپنۍ سره، او بل چې دی دوستانو انویډیا دی او بل چې دی اے ایم ډي دی. د انویډیا چې دی عموما د گیمینګ لپاره استفاده کیږي او افغانستان کې چې دی دلته هم رایج دی. دغه آر ټي ایکس ماډلونه چې دي ډېر ښه کارکردګي یا ډېر ښه پرفارمنس لري. نو کوشش دا وکړئ دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې ګیمینګ وکړئ نو تاسو ته مناسب دا دی چې 4 GB یا 6 GB یا 2 GB ځان ته چې دی ګرافیک کارډ هم پکې انتخاب کړئ. نو په لپټاپونو کې چې دی بعضې ګرافیک کارډونه چې دي هغه ریډیمیډ راځي. بعضې کمپیوټران چې دي دوستانو په بازار کې پیدا کېږي د نیټورک لپاره ورک سټیشن په نوم باندې یادېږي چې هغه کې عموما 6 GB 4 GB 2 GB چې دی هغه ګرافیک کارډ بلټن یا تیار ورسره کمپنۍ نه راغلی وي. نو که تاسو غواړئ ګیمینګ وکړئ نو د ګیمینګ کمپیوټران چې دي هغه هم په بازار کې پیدا کېږي او هغه ډیسکټاپونه چې دي هغه هم په بازار کې پیدا کېږي. د ګرافیک کارډ د انتخاب نه پس چې دی دوستانو بل مهم شی چې دی دغه مادر بورډ دی. مادر بورډ چې دی څنګه چې د انسان جسم دی دوستانو د انسان جسم پورې چې څه د جسم اعضاء چې دی هغه نښلول شوی، همدارنګه مادر بورډ چې د کمپیوټر چې دی هغه هم د کمپیوټر ټول اجزا چې دي ټول هارډویر چې دي دا هم پکې نغښتی یا پکې لګېدلی. که چېرته تاسو غواړئ چې ځان ته یو مادر بورډ خوښ کړئ نو کوشش د دې وکړئ هغه مادر بورډونه ځان ته خوښ کړئ څنګه چې تاسو ته ما په ریم کې ویل چې تاسو ته DDR3 چې دی نسبت DDR4 نه چې دی هغه پرفارمنس کم دی، نو کوشش د دې وکړئ چې DDR4 چې دی هغه تاسو ته سپورټ ورکړي. یا غواړئ چې په آینده کې ځان ته یو ګرافیک کارډ واخلئ یا ګرافیک کارډ غواړئ چې په کمپیوټر کې انسټال کړئ، نو کوشش د دې وکړئ چې د ګرافیک کارډ سلاټ چې دی یا سلاټ د ځای چې دی هغه باید پکې وي.
د مادربورډ د نیولو نه پس دوستانو بعض نور شیان دي چې تاسو په کمپیوټر کې ځان ته کولی شئ انتخاب کړئ. که چېرته تاسو په ګرافیک ډیزاینینګ کې کار کوئ نو تاسو ته بهتر مناسب دا دی دوستانو چې تاسو ډیسکټاپ اخلئ نو یو ښه سکرین هم تاسو ځان ته باید واخلئ. د سکرین سره دوستانو تاسو کولی شئ چې یو مناسب کیبورډ هم ولرئ، همدارنګه ماوس او ماوس پیډ دا باید ولرئ. په بازارونو کې چې دی دوستانو کیبورډونه چې دي او ماوسونه چې دي دا وایرلس هم پیدا کیږي. او که چېرته تاسو په ګرافیک ډیزاینینګ کې کار کوئ نو تاسو ته دغه وایرلس ماوسونه چې دي دا صحیح کار نه ورکوي. کیدای شي یو هفته تاسو ته کار ورکړي، هغه خپل سیل هغه بیټري چې دی هغه د وخت په تېرېدو سره چې دی هغه مصرفوي، بیا تاسو ته صحیح پرفارمنس یا صحیح دغه ماوس یا کیبورډ چې دی هغه کار نه ورکوي. نو بهتره مناسبه دا دی که چېرته تاسو غواړئ چې ځان ته ماوس وټاکئ نو هغه ماوسونه واخلئ چې د انجینرینګ لپاره وي یا د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره وي او باید تار ولري، یعنی یو اس بي پورټ والا وي. نو دغه پوینټونه و دوستانو چې تاسو ته ما ویلې د کمپیوټر په رانیولو یا اخیستلو کې تاسو باید په نظر کې ونیسئ. اوس مثال زه راځم دوستانو خپل ځان لپاره یو کمپیوټر خوښوم. زه ګرافیک ډیزاینینګ هم کار کوم او پروګرامینګ چې دی هغه هم زه کار کوم. زه بازار ته ځم، زما پرپس چې دی هدف چې دی دوستانو دا مشخص شو چې دا کمپیوټر زه رانیسم دا د ګرافیک لپاره اخلم او د پروګرامینګ لپاره اخلم. او زما بجټ چې دی دوستانو تقریبا په نن سبا وخت کې چې دی 10,000 نیولې تر 15,000 پورې زه غواړم چې یو کمپیوټر ځان ته ونیسم. زه چې ځم بازار ته دکاندار ته وایم چې داسې یو کمپیوټر راته راکړي چې د ګرافیک لپاره هم کار وکړي او د پروګرامینګ لپاره هم کار وکړي. او زما بجټ چې دی تقریبا 10,000 تر 15,000 پورې ده. نو هغه ماته مختلف ماډل راخلي، خو کوم شی چې تاسو ته ما په ویډیو کې ویل دغه شیان ما خپل ذهن کې رانیولې دا غواړم چې په دغه باندې زه اپلای وکړم. ما لپاره چې مناسب دی دوستانو زه غواړم چې یو کمپیوټر ولرم، کور i7 باید وي، جنریشن چې دی دوستانو د 15 باید پورته وي. یو شی چې دی دوستانو دا باید تاسو نظر کې ونیسئ، خپل څنګه چې تاسو ته ما ویل چې خپل بجټ باید نظر کې ونیسئ. دغه کمپیوټر چې تاسو رانیسئ نو فکر وکړئ چې دا اقلا تاسو ته 4-5 کاله باید کار وکړي. نو وینډوز 10 چې دی په 2015 کې فکر کوم د دې سپورټ چې دی دا ختمیږي. او وینډوز 11 چې دی که چېرته تاسو غواړئ یو کمپیوټر ځان ته راونیسئ چې هغه وینډوز 11 سپورټ کړي نو دغه مشخصات لپاره چې دی کم از کم چې دی 8م جنریشن باید وي. نو د دې لپاره داسې یو سیسټم رانیسم ځان لپاره چې اقلا ماته یو 3-4 کاله ماته باید کار وکړي. نو زه زما یو کور i7 ورته یم چې یو کور i7 کمپیوټر راته راواخلي. نو په دغه کور i7 کې چې دی دوستانو هم د HP پیدا کیږي، هم ډل کمپیوټرونه پیدا کیږي، هم توشیبا پیدا کیږي او هم کېدای شي بعضې نور کمپنیانې وي. خو که چېرته تاسو غواړئ چې د ډیزاینینګ لپاره او د پروګرامینګ لپاره تاسو ته یو کمپیوټر بهتر کار وکړئ نو بهترین آپشن چې دی دوستانو ډل دی. په ډل کې چې دی بیا لیټیټیوډ ماډلونه دي. نو دوستانو زما پرپس یا هدف هم چې دی هغه مشخص شو، زما بجټ هم مشخص شو او پروسیسر هم ما ورته مشخص کړ چې کور i7 وي او جنریشن ما ورته ویل چې 6 نه پورته وي یا 5 یا 6 نه پورته وي. بل چې دی دوستانو د کمپیوټر ماډل مې ورته ویل چې باید شوي لیټیټیوډ وي. د لیټیټیوډ نه پس چې ما ورته انتخاب کړ اوس ما لپاره څه مهم دی دوستانو؟ ریم مهم دی. که چېرته زه 8 GB ریم راونیسم څنګه چې تاسو ته ما ویل وینډوز 10 چې دی د چلولو لپاره تقریبا غالبا چې 2 GB ریم ته ضرورت لري. که چېرته زه دا 4 GB ریم کما دا به ماته کار به ورکړي صرف د وینډوز کارونو لپاره. صرف وینډوز مثال زه غواړم چې وینډوز چالان کم، ګول کم، یو ویډیو پلی کم، آفس پکې کار وکړم، کېدای شي ماته کار ورکړي. که چېرته دا 4 GB کم نو بیا هم مناسب دی راته. که چېرته دا زه 8 کړم نو 8 چې دی دوستانو د کمپیوټر د ډیزاینینګ لپاره د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره چې دی 8 GB چې دی ښه دی، تقریبا ډېر ښه نشي ورته ویلی ځکه که چېرته 4 GB موږ مشخص کړو د وینډوز لپاره. او بل چې دی یوازې فوټوشاپ چې دی که چېرته تاسو کمپیوټر کې فوټوشاپ انسټالوئ، البته دا CC ورژنونه 2022 ورژنونه چې دي د دې سافټویر یا د دې اپلیکیشن 4 GB چې کوم ضرورت یا ریکوایرمنټ دی دا باید ستاسو په کمپیوټر کې وي. نو ستاسو 4 GB چې دی ستاسو وینډوز اخلي او 4 GB چې دی ستاسو دغه فوټوشاپ اخلي. نو کېدای شي که چېرته تاسو کار کوئ دی کې نو بیا ستاسو کمپیوټر چې دی هغه بیا ګرم هم راشي او همدا دی سلو کار وکړي نو ستاسو فوټوشاپ چې دی بار چې دی هغه بیا بند شي. نو ما لپاره چې دی دوستانو فی الحال چې دی څنګه چې ما تاسو ته بجټ ویلی نو زه 14 GB ریم ماته ضرورت لري، کور i7 وي، جنریشن 6 یا 6 نه پورته وي، همدارنګه پروسیسر چې دی کور i7 وي.
او بل چې د دوستانو هارد ډیسک پاتې کیږي. هارد ډیسک چې د زه ورته يم چې ماته هارد ډیسک راکړي. د هارد ډیسک قیمتونه چې د اس اس ډي هارد ډیسک قیمتونه تقریبا چې د البته یوز چې په بازار کې نن سبا غالبا 6,000 روپو پر 1500 بازار کې پیدا کیږي. خو کې د یو زر چې د یو زر سلیری جی بي چې د هغه غالبا چې البته یوز ماډل چې د یا استفاده شوی چې د تقریبا 12,000 پورې کې د په بازار کې پیدا شي. نو زه چون ما سره دلته بجټ کم دی، تاسو ته ما خپل بجټ ویلو چې 10,000 نه تر 15,000 پورې ده. نو ما ته چې دی زه ورته وایم چې د څه لپاره چې دی دوستانو د زما د اپلیکیشن د رن کولو لپاره د وینډوز لپاره ما ته اس اس ډي راکړي. نو زه کولی شم چې 1512 چې دی دوستانو ما ته مناسب دی، یا 256 جی بي ریم چې دی د اس اس ډي چې دی ما ته مناسب دی. نو دغه سپیسیفیکیشن باندې کولی شم چې دوستانو په دغه کې زه هم ګرافیک ډیزاینینګ هم کار وکړم او هم چې د پروګرامینګ هم پکې کار وکړم. او یو شی تاسو ته بیا زه ووایم دوستانو، زه بیا کولی شم هم چې پاینده کې دغه کمپیوټر چې دی مثال اوس ما سره 15,000 روپۍ دي، دا پیسې په همدغه قیمت کمپیوټر چې ما راونیول دا ټول پیسې ما نه په دغه کمپیوټر باندې لاړ. نو زه پاینده کې مثال 6 میاشتې پس 2 میاشتې پس یا یو کال پس زه کولی شم چې خپل ریم اپګریډ کړم، څه کمپیوټر وي، څه لیپټاپ وي یا څه ډیسکټاپ وي. خو بل شی چې مهم دی دوستانو، که چېرته تاسو په یو مطبعه کې کار کوئ، د مطبعې کارونه عموما چې دي دوستانو مثال بروشر ډیزاین کول دي، فلایر ډیزاین کول دي، برانډینګ دي، دا شیان دي. دغه کمپیوټر چې دی تاسو ته په مطبعه کې هم چنان کار ورکوي. خو دغه کمپیوټر چې دی تاسو ته په ګیمینګ کې چې دی کېدای شي کار ورنه کړي، ځکه عموما چې تاسو ته ما ویل د کمپیوټر چې بازار کې راځي لیټډ ورژنونه چې راځي دوستانو، دا ګرافیک چې دی د دې عموما شیډ وي. که چېرته 2 GB ګرافیک هم وي نو کېدای شي تاسو ته په ګیمینګ کې باید کار نه ورکوي. او بل چې دی دغه کمپیوټر چې دی که چېرته تاسو په یو مطبعه کې کار کوئ، خو هغه مطبعه چې دی د بیلبورډونو ډیزاین کولو لپاره د هغې کارونه دي، نو دغه کمپیوټر چې دی تاسو ته بیلبورډ په ډیزاین کې کار نه ورکوي. ځکه کار نه ورکوي دوستانو، که چېرته تاسو دغه 16 GB راونیسئ، تاسو د دفتر ووایئ چې ما ته یو بیلبورډ ډیزاین کړي چې د 100 مترو په اندازه وي. که چېرته تاسو په همدغه فوټوشاپ چې کوم په دغه 16 GB ریم کې تاسو کمپیوټر کې انسټال کړی دا ولګوئ، دغه ډیزاین چې 100 متره دی، که چېرته تاسو په دغه کې ډیزاین وکړئ خپل په لیپټاپ کې، البته نو ستاسو لیپټاپ چې دی دا درته مکمل جام کوي. ځکه جاموي دوستانو چې یوازې ستاسو د فوټوشاپ فایل چې دی البته د 100 متره دا تقریبا د 4-5 GB نه پورته دي، سایز یوازې دي. او بل چې دی دا ستاسو په ریم کې چې دی کیشې چې دی هغه را جمع کوي. په دغه کیشې په جمع کولو کې چې دی دوستانو دغه 16 GB ریم چې دی بیا تاسو دغه ډیزاین ته چې دی دا سپورټ نه ورکوي. نو د دې څه لپاره، د دې ډیزاین لپاره تاسو ته ضروري دی دوستانو چې د لیپټاپ نه بهتره دا دی چې ډیسکټاپ سایت ته لاړ شي. نو د ډیسکټاپ لپاره چې دی بهتره دا دی دوستانو چې ستاسو ریم چې تقریبا 2 GB نه نیولې پورته چې څومره ستاسو ریم هغه بیا مناسب دی. بیا دې سره سره تاسو کولی شئ چې یو 6 GB یا 4 GB چې دی ګرافیک کارډ هم ورته ولرئ، نو بیا ښایسته سکرین هم ځان ته واخلئ. دغه سره بیا تاسو کولی شئ چې دغه کمپیوټر چې تاسو ته ما ویلي په مطبعه کې البته د بیلبورډ ډیزاینونو لپاره تاسو ترې استفاده کولی شئ. دوستانو دا د نن ویډیو چې تاسو څنګه کولی شئ یو کمپیوټر په بازار کې راونیسئ. د نورو ویډیوګانو لپاره چې د زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت لرئ. الله پامان.